تاسو ته د پیریانو یعنی د جنانو یو خبره معلومه ده؟ فکر مه لرئ زه تاسو ته د جنانو کیسه نه اورم. نو د پیریان چې دي دا د دنیا کې هر ځای کې ګرځي. یو ځای نه بل ځای او بل ځای نه بل او د اسمانه پورې ځي. نو یعنی هغوی د هر ځای ته هر وخت تللی شي. خو د ځینې ځایونه داسې دي کوم چې الله هغوی باندې بند کړي دي. نو یعنی هلته کې هغوی نشي تللی. خو ځمکې باندې الله هغوی ته ډېر ځایونه کولاو کړي دي. ځکه هغوی د ډېرې ژبې پیژني. څه پیریان داسې وو چې شابه اسمانه پورې سفر کو. خو کله چې الله قرآن نازل کول شروع کو نو هغوی باندې اسمان بند شو او بیا هغه ټول ځمکې باندې ایثار شول. نو دوی کله هم د اسمان سیر له به وتل یعنی د څه بل سیارې ته به تلل نو الله به دوی ته د اسمان نه وتښتو. نو بیا هغوی به سوچ کو چې دا ټوله سکیورټي کوم ځای نه راځي. نو داسې الله هغوی له د ځمکې باندې ایثار کړی و. او دا خبره الله سوره جن کې څه داسې بیانوي: ألن نعجز الله فی الارض ولن نعجزه هربا. نو هغوی ویل چې موږ خبر وو چې ځمکې باندې الله ته هیڅوک نشي عاجز کولی. نو دلته هغوی د ځمکې خبره کړ د اسمان نه ده کړې ځکه چې هغوی ځمکې باندې ایثار شوي وو او هغوی ته معلوم چې موږ ته اوس د اسمان اجازت نشته. نو یو ورځ د رسول صلی الله علیه وسلم قرآن تلاوت کو او نږدې نه څه پیریان تېرېدل او هغوی د قرآن واورېدو. نو څنګه چې هغوی د قرآن اورېدو نو هغوی ایثار شول او هغوی ته ډېرې ژبې راتلې. نو هغوی ته پوهېدل چې دا څه شی تلاوت کیږي او هغوی یو دم ویل چې دا خو موسی علیه السلام کتاب داسې و. او الله د سین له قرآن کې څه داسې بیانوي: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا. نو هغه ټول هلته نه تېرېدل او یو بل سره خبرې کولې او څنګه چې قرآن واورېد نو ویل ودرېږئ او واورئ. فلما قضیه او بیا چې کله تلاوت خلاص شو نو هغوی د خپل قوم ته بیرته لاړل. یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسی. موږ یو داسې کتاب اورېده دی چې کوم د موسی علیه السلام نه وروسته نازل شوی دی. هغوی دومره حیرانه شوي وو چې هغوی پوهېدل نه. نو وګورئ چې د کلام پیریانو باندې څومره اثر کړی و. خو د کتاب اولنی ترجیح خو د انسان دی. نو موږ څه اثر اخیسته د دې نه او زموږ ریاکشن چېرته دی؟ او الله وایي چې دوی د خپل مونځونه ضایع کړي دي. نو یعنی الله سره تعلق او د هغې کتاب سره تعلق د مونځ کې موږ ته به ملاویږي.